نړۍ ته راغله رڼا تور تم روان دی لمر د ورون د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسب یا شجره درې حصې لري چې اوله حصه تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه د سیرت او انسابو ټول علما اتفاق لري او هغه داسې ده: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب چې دغه عبد المطلب اصلي نوم شیبه دی، ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی، ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی، ابن قصي چې اصلي نوم یې زید دی، ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش یې لقب او د قریشو د قبیلې نسبت هم ودته کیږي. اوس نو فهر ابن مالک ابن نضر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب دوهمه حصه کم چې تر عدنان لوړ دي او بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې رسیږي، په هغه کې اختلاف شته. څوک یې قبلوي او تاییدوي او څوک څه نه پکښې وایي، چپ پاته دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او هغه نسب داسې دی: عدنان ابن عد ابن همیسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حذاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب درېمه حصه چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي. او دا هغه حصه ده چې بلا شک ځینې غیر صحیح شیان پکښې داخل سوي دي او هغه داسې ده: ابراهیم علیه السلام ابن تارح چې نوم یې آزر دی، ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام، ابن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ ویل کیږي. ابن اخنوخ ویل کیږي چې دغه اخنوخ ادریس علیه السلام دی. بیا نو ادریس ابن یرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن آنوشا ابن شیس ابن آدم علیه السلام. دا خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجره یا د نسب بیان سو. د سحر سالار نبی سلطان دی مرد نبوت ختلی پس پو اسمان دی مرد نبوت ختلی پس پو اسمان دی نړۍ ته راغله رڼا تور تم روان دی لمر د نبوت ختلی پس پو اسمان